کلیسا او اور پنځمه برخه. کفارو لخوا کلیسا او پور کې مؤمنو تبع کلیسا او پور کې مؤمنو تبع پدریان راهبان د اسلام دښمنان پدریان راهبان د اسلام دښمنان. د کلیسا او اور د داستان د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د محسن احسان مې یو ځل بیا د کلیسا او اور د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل ابوالحسن مصعب تر لاس ونیو او هغه په نه زړه ورسره روان شو. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. څو شېبې وروسته دوی د مجلس په کوټه کې له حارث سره ستړي مشي وکړل. د غوښن بدن او لنډې ونې خاوند دغه سړی له هغو کسانو څخه و چې د نیمې پېړۍ له عمر تېرولو وروسته اوس ایله د 40 کلونو ښکار کېدو او پر مخ یې د غوښو پریو پر دې نقاب کار ورکاوه. مصعب ویل: مهرباني وکړئ، افسوس چې تاسو ته بلنه در نه کړی شوه. وضع داسې وه چې ما داسې مشران راونه بلل او د یو دستور ترسره کولو لپاره مې یوازې څو بزګران راوغوښتل. که موږ د سلطان له هجرت نه وروسته څه خوښي ښودلی نو خلکو به د بې حسۍ پیغور راکوه. بیا هم که ابوالقاسم راغلی وی نو ستاسو نه علاوه به مو د سیمې 3 تنو نورو عزتمنو مشرانو ته بلنه ورکوله. دا ابوالحسن دی او زما د یتیمې خورزې سره یې واده شوی دی. حارث بیا ابوالحسن ته لاس ورکړ او بیا له ځان سره نږدې کېناو. ویل: ځوانه، مبارکي درته وایم. بیا څو شېبې په غور ته کتل. بیا مصعب ته ویل: په دې وضع کې تاسو ته همداسې پکار و، خو که زه خبر وی چې نن ستاسو د کورنۍ د کوم یتیم نجلۍ واده دی نو له بلنې پرته به راغلی وی. ما ته مې کوم نوکر دا خبر راکړ او هغه ته لکه چې ستاسو کوم بزګر ویلي و چې تاسو د دې واده په خوښۍ کې د یو فصل ټول باج دې تور بشلوي. زه پر دې هم درته مبارکي وایم چې یو ښه مثال مو دود کړ. نو مصعب اندېښنه تر څه حده لږ شوه. بیا هم د څه زیات سپیناوي اړتیا احساسوله. یو ځلې بیا په لنډو ټکو خپله کیسه تېره کړه او په پای کې ویل: هیله من یم چې ابوالقاسم ژر راشي او موږ به که خدای کول یوه لویه مېلمستیا کوو. حارث له څه فکر وروسته وویل: د کلانو نوکرانو راته وویل چې ابوالحسن د وزیر ابوالقاسم له تلو نه یوه ورځ وروسته هلته راغلی. مصعب ابوالحسن ته وکتل او ځواب یې ورکړ: هوکې، د دې مطلب دا دی چې د قناطیه په لاره به د له ابوالقاسم سره خامخا لیدلي وي. حارث د ابوالحسن په څېره سترګې ګنډلې وې. هغه ځواب ورکړ: من په لاره کې ډېر کسان ولیدل خو له ابوالقاسم سره ملاقات نه دی شوی. هغه ما په قناطه کې دومره له نږدې نه دی لیدلی چې کوم په لاره کې لیدلی وي نو هم پېژندلی یې نه شم. حارث ترې وپوښتل: تا په لاره کې چېرته څو تنه مسلمانان او څو نصرانیان سپاره نه ولیدلي؟ ابوالحسن ځواب ورکړ: نه، زه په لاره کې له آس نه وغورځېدم او بې هوښه شوم. کله چې را په هوښ کې شوم هلته شاوخوا مې آس نه و. بیا تږی شولم چې د اوبو لپاره د درې یو کلي ته لاړم، ځکه خو د هغو سپرو په باب څه نشم ویلی. حارث مصعب ته وویل: ابوالحسن، تر لږ ځنډه له ما سره استولی شې؟ د اندېښنې څه خبره نه ده. له غرناطیې څخه یو افسر ما ته راغلی دی. هغه وایي چې څو تنه سپاره د غرناطیې په لارې بېدرکه شوي دي. دا پیښه غالبا غرناطیې ته د ابوالقاسم د روانېدو په سبا شوې ده، ځکه خو دغه ورځ یې د غرناطیې په لاره سفر کړی دی. زه دا ډېر نامناسبه بولم چې ابوالحسن ته تکلیف ورکوم، خو د غرناطیې د والي دا حکم راته رسېدلی دی چې په دې معامله کې پوره مرسته ورسره وکړم او زه له تا نه هم د مرستې تم لرم. مصعب د بېوسۍ او ناتوانۍ په حالت کې حرس ته کتل، خو ابوالحسن مسکی شو. وویل: تاسې اندېښمن یې؟ که ما د غرناطیې په لار نصراني سرتېري نه دي لیدلي نو دا خو څه ګناه نه ده. تاسو نوکر ته ووایئ زما آس زین کړي، زه په 100 دقیقو کې تیار شم. حارث وویل: دا آس زین کولو اړتیا نشته. زما کسان له کلا څخه بهر دي او یو تن به خپل آس ابوالحسن ته ورکړي. که دی له خپل آس سره له کلا ووت نو د کور خلک به پریشانه شي. انشاء الله دی به تر لږ ځنډه بېرته راستون شي او تاسې دا غم مه کوئ، موږ به بیا پولې راواستوو. مصعب ویل: زه هم ورسره ځم. ابوالحسن ویل: نه، ته هم دلته پاتې شه، د دواړو نشتوالي زیات احساسېږي. زما په باب ویلی شي چې له غرناطیې نه زما یو دوست راتلو نه خبر شوم او ناڅاپي له هغه سره ولاړم. بیا حارث ته مخ ورواړه. وویل: زه یوازې 100 دقیقې اجازه غواړم. ډېره ښه ده، زه به دې انتظار کوم، خو دا درته وایم چې هلته ستا بیول زما ذمواري ده او زه ډېر احتیاطکاره سړی یم. ته ګمان کوې زه به د یو نصراني افسر څخه وویرېږم او وبتښتم؟ حارث مسکی شو. وویل: نه نه، زه دا سوچ هم نشم کولی. ته به بې سببه داسې کار وکړې. ابوالحسن چې له کوټې راووت په منډه د پاسنۍ پوړې یوې کوټې ته ننوت. سعد او د هغې ترور جګې شوې ودرېدې. هغې وویل: سعد، زما سره ډېر لږ فرصت دی، ځکه مې خبرې په غور واوره. ما د باچا د یو نوکر ابو عامر په باب درته ویلي دي چې له ساحل څخه زما سره یو ځای بېرته راغلی و. اوس زه په پوره باور سره وایم چې ابو عامر د ابوالقاسم د قاتلانو جاسوس دی او نصرانیان د هغه په احوال دلته راغلي دي. هغه د کلا پر ځای نږدې په یوه کلي کې اوسېږي او ته باید ډېر ورته بیداره وې.
اوس حارس غواړي ما ورسره بوځي او ستا د ترور خاوت انکار نشي کولی. امکان لري نصرانیان په دې پوهېدلي وي چې زه یې د جرم عیني شاهد یم، خو دا هم امکان لري چې هغوی خپله بدګماني لرې کړي او زه یې ډاډه کړم او بیرته راشم. دا هم امکان لري چې دا دواړه وروستي دیدن وي او زه بیرته رانشم. سعد ناڅاپه وړاندې ورغله او د خپل مېړه په غېږ کې ورولوېده او وویل نه په الفجاره کې د ابوالقاسم قاتلان پر تا د لاس اوچتولو جرأت نشي کولی. خلک به یې غوښ پرې وشکوي. بیا په سلګو شوه. ابوالحسن په ژړغوني غږ وویل سعد د خدای لپاره همت وکړه او زما خبرې په غور واوره. هغوی دا غواړي معلومه کړي چې زه د ابوالقاسم په باب څومره خبر یم او ما تا ته څه ویلي دي. که ما دوی ډاډه نه کړی شول نو بیا به دلته راځي او بیا به ستاسو نوکران هم خوندي نه وي. که ته غواړې چې دغه کور له بربادي وژغورل شي نو یوازې همدومره به وایه چې زه ټپي وم، زما همت ځواب راکړی و چې ناڅاپه ته راغلې، ما غوښتل چې پاچا ته لاړ شم او تا تر هغه ځای یوازې یو آس راته برابر کړ، خو ما تا ته دا نه دي ویلي چې ما په لاره کې څوک ولیدل چې ووژل شول. سعد زما په سبب دې کور ته باید مصیبت رانه شي. ستا د ترور مېړه باید دا هېڅکله ونه مني چې ما د ابوالقاسم د وژلو په باب خبر ورکړی دی. که هغه ډېره لږ غلطي وکړه نو د حکومت په نظر به وفاداري شکمنه شي او بیا به دلته د یوې ورځې پاتې کېدو اجازه هم ورنه کړی شي. هغه باید د چوپتیا ماتولو لپاره یو مناسب فرصت انتظار وکړي او ما دې په خپل حال پرېږدي. په اوسني حالات کې د الفجاره له خلکو څخه دا تمه نشي کېدی چې د ابوالقاسم پر وژلو راوپارېږي او یا زما غوندې بېنومه سړی وژل ورته ارزښت ولري. خو زما باور دی چې یوه ورځ به د خپلې بقا لپاره تورې اوچتولو ته اړ شي. د بېکوس لاسونه یوازې د دعا لپاره پورته کېدی شي او زما زړه ګواهي راکوي سزا او جزا مالک په دربار کې ستا دعاګانې خوش پاتې نه شي. سعد همت وکړه. زما باور دی چې بیرته به راشم. که زه ډاډه شوم د دغو ځناورو نه په امن یې نو له هر څومره مصیبت سره مخ کېدی شم. سعد خدای په امان. تروجانې خدای په امان. ابوالحسن د خپلې مېرمنې له منګول څخه ځان خلاص کړ او د دروازې په لور روان شو. سعد په خپ شخ وویل خدای په امان. ابوالحسن ناڅاپه ودرېد خو د بیرته راکتو حوصله یې نه درلوده. د سعد د تورو ژبه ګونګه شوې وه. ټپرېدلې د دروازې په لوري څو ګامه واخیستل خو ابوالحسن تللی و. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، ابوالحسن د کلا په هماغه کوټه کې ولاړ و چې له سلطان ابو عبدالله او ملکې سره لومړی ځل لیدل وشول. د ده مخې ته حارس او د پریدان د پوځ یو افسر چې ډان لویي نومېده پر کرسۍ ناست و. د دوی ښي او ګین لوري ته د ابو عامر او د کلا د نور څو نوکرانو سره 8 تنه نصرانیان وسلوال پوځ ولاړ. ډان لویي د یو مضبوط موټ خاوند 40 کلن سړی و. هغه تر لس ځنډه له حارس سره پټ پس پس پی کاوه. بیا ابوالحسن ته وکتل. د اسپانیې پر ځای په عربي ژبه وویل ستا نوم ابوالحسن دی؟ ابوالحسن ځواب ورکړ هو کې. ته پوهېږې چې دلته د څه لپاره راوستل شوی؟ حارس راته وویل چې ستا څو کسان بېدرکه شوي دي او ته د هغوی په باب له مانه پوښتنه کوې چې پرې خبر یم که نه.
ډان لوی تر لږ فکر وروسته وویل حارث ما ته وویل چې نن ستا واده و او زه تر پوښتنې مخکې تا پوهوم چې ما ته دروغ ویل به ډېر زیانمن وي. ته ډېر نازک سړی ښکارې او موږ ډېر ځواکمن کسان هم په رښتیا ویلو مجبورولی شو. تا ته به دې اړتیا پیدا نه شي چې ما مجبور کړې. ډېر ښه، ته دا ویلی شې چې زموږ کسان څه شول؟ ابوالحسن ځواب ورکړ ما په لار کې څو قاتلان د قصلې ته په سپاهیانو په جامه کې ولیدل، خو دا ګمان مې نشو کولی چې هغوی به له تا سره اړیکې لري. قاتلان؟ هوکې، ما چې هغوی ولیدل خپل یو ملګری له آس څخه په زور راکش کړ او را ویې غورځاوه. له آس څخه د راغورځولو نه وروسته ما ونه لید چې ویې واژه، خو دوی مې دومره ولیدل چې تورې یې اوچتې کړې او د هغه کریږې مو واورېدې. ډان لوی پریشانه شو. حارث ته یې وکتل. هغه په غوسه ابوالحسن ته وویل تا خو چې ما ته کومه کیسه وکړه هغه خو له دې نه ډېره بدله وه. ابوالحسن ځواب ورکړ زه چې کومې خبرې دلته کولی شم هغه د مصاب په مخ کې نشم کولی. ډان لوی د ابوالحسن په څېره سترګې شیخې کړې وویل په څه سبب؟ په دې سبب چې مصعب زما د مېرمنې د ترور میړه دی. ما د هغه په مخ کې د بې همتۍ خبره چېرته کولی شوی؟ ما په خپلو سترګو لیدل چې یو سړی وژل کېدو، د هغه چیغې مې واورېدې، خو زه له هغه سره د مرستې پر ځای د ځان ژغورلو په سبب ترې وتښتېدم. امکان لري زه د یوې بوټي تر شا غلی پروت پاتې وای، خو هغوی په یو آس پسې چې ترې وتښتېده سیده زما په لوري راغلل. ما هم د پلي مزل پر ځای دا غوره وبلله چې پر آس پوه شم او وتښتم. هغوی غوښتل چې خپل جرم پټ کړي، ځکه یې زه وژلم او ټوله شپه راپسې وه، خو دا یوه معجزه وه چې لاس ته یې ور نه رغلم. ډان لوی وپوښتل ته خبرې چې وژل شوی څوک و؟ نه، خو دا زما ګمان دی چې هغه د مسلمان جامه اغوستې وه. ستا ګمان دی؟ زموږ ترمنځ ډېره فاصله وه او ما له لوړي څخه د هغه څېره نه شوی لیدلی. چې ته دلته راغلې چا ته یې دا کیسه نه ده کړې؟ دلته پر رسېدو ما ته د دې څه اړتیا وه چې د خپلې بې همتۍ ډنډوره وغږوم. حارث وپوښتل ته د مصعب له خورځې سره دلته راغلی وې؟ هوکې، زما آس تر پاڼ ولوېد او مړ شو. زه هم په یو خطرناک ګړنګ کې وغورځېدم او ټپي شوم. زه ډېر په زحمت تلم چې په لاره کې د یوې نرمې زړې نجلۍ راباندې زړه وسوځېد او چې دا یې واورېدل چې څو نامعلوم دښمنان راپسې دي، زه یې پاچا ته وروستلم. نرم زړې نجلۍ د مصعب ابوالقاسم له کورنۍ سره څه اړیکې لري؟ ته هغې ته دا هم نه دي ویلي چې په لاره کې څوک ولیدل چې ووژل شول؟ نه. ولې؟ ځکه چې ما د هغې په سترګو کې شهامت لیده. هغې چې دا رانه واورېدل چې په لاره کې ما د 18 تنو سره مقابله کړې ده، بیا مې دا اعتراف نه خوښاوه چې د یو انسان د وژل کېدو له لیدو وروسته له ما سره یوازې د ځان ژغورل غم. تاسو پوهېږئ چې هیڅ یو نارینه به د داسې نجلۍ په نظر کې کم راتلل خوښ نه کړي چې په لومړي نظر یې خوښه شي او داسې ګڼي چې په دې دنیا کې یوازې نه یم. ډان لوی وپوښتل تا به عبدالله ته دا کیسه نه ده کړې؟ نه، ما هغوی ته یوازې دا ویلي وه چې په لاره کې دا اندېښنه وه چې د پوځ له سپاهیانو سره مقابله کوونکي ته به په خپل کور کې ځای ورنه کړي. ډان لوی تر لږ ځنډه په سوچ کې ولاړ و. بیا ترې وپوښتل اوس درته معلومه ده چې کوم سړی ووژل شو هغه څوک دی؟ ابوالحسن ځواب ورکړ دلته چې راغلم زه یوازې په دې خبر شوم چې ابوالقاسم له دې ځایه یوه ورځ مخکې غرناطې ته روان شوی دی چې د خپلو نوکرانو پرته د قصلې څو تنه پوځیان هم ورسره ملګري وو. ښایي دوی په هماغه لاره تللي وي چې زه پرې راغلم. که هغه سړی چې ما د وژل کېدو په وخت کې ولید د وزیر ابوالقاسم له ملګرو نه څوک وي او وژونکي هم د دوی خپل کسانو، نو تاسو د دغې د حل لپاره هغه ته ورشئ. ډان لوی او ملګري تر لږ ځنډه په اسپانیي ژبه خبرې کولې. بالاخره هغه ابوالحسن ته وویل ته خو دا منې چې کله قاتلان درپسې شول نو په زړه کې دا تېره شوه دوی تا په دې خاطر وژني چې ته د وژلو ګواه یې. ابوالحسن ځواب ورکړ کله چې دوی د ژوند او مرګه بې پروا په ډېره خطرناکه لاره په ما پسې وو نو زه له دې پرته بل څه فکر کولی شم چې زما ګناه له دې پرته بل څه وه چې یو سړی مې د وژل کېدو په حال کې لیدلی دی او بیا د ځان له ویرې پر یوه آس پوه شوم او وتښتم. بیا ناڅاپه دا جرأت تر سره پیدا شو چې پر وسلوالو سپاهیانو له حملې نه هم ونه وېرېدلې. زه پر دې باوري شوم چې هغوی تر څو ما ونه وژني نه رانه په شا کېږي. که دلته نږدې د حکومت کومه محکمه او قاضي وای نو ورغلی او شاهدي به مې ورکړې وه چې دغه خلک یو بېګناه سړی وژني. خو هلته وضع داسې وه چې د شاوخوا ډېرو ډبرو او خپلو غشو له سمو ویشتلو سره مې دا عملا ثابتولی شوه چې زه ژوندی پاتې کېدو حق لرم. تا ته معلومه ده ستا پر ډبره او غشو زموږ 3 سپاره له اسونو سره وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. موږ تا په دې ګناه پانسۍ کولی شو چې تا زموږ د سرتیرو مقابله کړې ده. ابوالحسن ځواب ورکړ زما قصور همدومره دی چې د ځان د ژغورنې هڅه مې کړې ده او ستا د سپاهیانو ګناه دا ده چې هغوی غوښتل ما ووژني. د تړون نه مخکې مسلمانان ستاسو رعیت دی او د دوی د سر او مال او عزت ساتنه ستاسو فرض دی. اوس که تاسو په دې اعتراض وي زه سره له دې چې یوازې وم ولې ژوندی راخلاص شوم او ترې ووتم او دوی سره له دې چې ډېر وو تاوان یې وګاله نو تاسو باید د سولې په تړون کې ترمیم راولئ. ډان لوی په غوسه غوندې شو وویل دی بوزي چېرته په جیل کې واچوي پیرهدارانو ته وایي چې که درنه وتښتې د ټولو به سرونه قلم کړی شي. سپاهیانو د ایستلو تورو په سیوري کې ابوالحسن ورسره روان کړ. دروازې ته نږدې مخ را وګرځوه. ابو عامر او حارث ته یې وکتل.
د حارث په څېره کې د څه اغېز نشي نه وي، خو ابو عامر سرکښته اچولی وي. ډانلوی د حارث او خپلو 2 پوځیانو څخه پرته چې له جامو څخه د پوځ افسران معلومېدل، نور کسان له کوټې څخه بهر وایستل. بیا له لږ فکر وروسته حارث ته وویل د دې هلک په باب د څه پرېکړې نه مخکې موږ باید پر دې وپوهېږو چې که ده ته سزا ورکوو د الفجاره د خلکو غبرګون به څه وي. حارث ځواب ورکړ د الفجاره وضع داسې نه ده چې زه دا مشوره درکړم چې ته ده ته سزا ورکړم. زه ویرېږم چې که موږ دی دلته راسره بندي کړو بیا به موږ ته د دې کلا ساتنه ګرانه شي او زه دا مشوره هم نشم درکولی چې دی آزاد پرېږدم. که ستاسو کسان دی دلته له رسېدو مخکې نیولی وای نو دوی ته د دې اوازې خپرول اسان وو چې یو بېباکه ځوان ابوالقاسم په لاره کې وواژه، بیا که ده ته د دروازې په مخ کې پانسي ورکړل شوې وای هم د ده په ملاتړ به چا غږ نه وای اوچت کړي، بلکې د الفجاره خلک به ستاسو څخه خوښ وو. خو اوس موږ دا فرصت له لاسه ورکړی دی. که اوس پر ده د ابوالقاسم د وژلو تور پورې کړو نو شاهدي ویونکي باید د دې پوښتنې ځواب هم ورکړي چې دا دومره موده ولې چوپ و. یو هلک د دومره ازمایل شوو سرتیرو په منځ کې ابوالقاسم څه ډول وواژه او ځان ویست. لږ تر لږه خو به مصاب زموږ په خبره باور ونه کړي. د ډانلوي یو ملګري له غوسې نه غاښونه وچیچل وویل اوس له موږ سره دا مسله نه ده چې هغه د ابوالقاسم قاتل ثابت کړو، بلکې موږ د خپلو 3 تنو غوره پوځیانو قاتل ته سزا ورکوو او ده دا جرم منلی دی. حارث ځواب ورکړ زه د هغوی 3 سپاهیانو په وژل کېدو تر تاسو زیات خفه یم، خو اوس موږ په غناته کې نه بلکې په الفجاره کې یو او په الفجاره کې به د خلکو پر دې پوهول ډېر ګران وي چې د ځان ژغورلو لپاره د عیسوي عسکرو سره مقابله جرم دی. ما دی د مصاب له کوره دلته په دې پلمه راوستلی دی چې د پوځ 100 تنه سپاهیان ورک شوي دي چې ډانلوي یې په لټون پسې راوتلی دی. اوس که موږ خپل دریځ بدل کړو نو د مصاب په زړه کې به شکونه را پیدا شي. بل افسر وویل ستا په ګمان به مصاب د دې هلک د ژغورنې لپاره د حکومت پر خلاف د بغاوت بیرغ پورته کړي؟ نه، مصاب داسې جرأت نشي کولی. که دغه مسله یوازې تر ده پورې محدوده وای نو په پوره باور سره وایم چې په الفجاره کې به ډېر لږ کسان داسې وي چې د ده غږ ته لبیک وایي. خو هغه نجلۍ چې د هلک واده ورسره شوی دی د مصاب او ابوالقاسم پر خپلوي برسیره د یوه داسې سړي لور ده چې د الفجاري قبایلې د غناتې د اسادۍ د جګړې د یوه باعزته باعظمه سرتیري په نامه پېژني. د واده په ورځ به د ده د نیول کېدو خبره د ځنګل د اور په څېر خپور شي. او بیا ما دا هم اورېدلی دی چې ابوالحسن د غناتې د یوه بانفوذه کورنۍ غړی دی. ډانلوي وویل ته صحیح وایې، په دې وضع کې موږ دلته د څه ناکراري خطر نشو قبلولی، خو ستا په زړه کې دا خیال له کومه را پیدا شو چې موږ به دی دلته براله محکمې ته راکش کړو او نن چې هغه زموږ په مخ کې څه ویلي دي دا لومړی او وروستۍ خبره نه ده. موږ هغه پرېښودی نشو، وژلی هم نشو او دا هم راته امکان نه لري چې په دې کلا کې بندي وساتو. اوس یوازې یوه لار پاتې ده چې هغه له څه ځنډ پرته چېرته لرې ورسوو، ځکه خو به د شپې لخوا له بندي سره له دې ځای ووځو. حارث ورخطا شو وویل مګر زه به مصاب ته څه ځواب وایم؟ ډانلوي وویل د مصاب لپاره واقعا یوې پلمې ته اړتیا ده، اوس ما مغزه کار نه کوي، د هغه ډاډه کول ستا فریضه ده. حارث ځواب ورکړ موږ مقصد د مصاب تسلي نه دی بلکې دا ده چې هغه یې ژبه چوپه کړي. هغه د داسې کسانو څخه دی چې تل له خطر څخه لرې ګرځي. زما په خیال که هغه د ابوالقاسم په سترګو کې لیدلی وای چې ووژل شو بیا به هم د هغه د ځمکو د لاسته د وتلو له ویرې خوله پټه نیولې وي. لږ تر لږه به تر هغو پورې د هغه لخوا څه غبرګون نه و ښکاره شوی چې تر څو یې په خپل هدف کې د پوره بریالیتوب باور نه وي راغلی. ستا په خیال هغه تر اوس د ابوالقاسم له انجام نه دی خبر او د هلک به هیڅ نه وي ورته ویل؟ صاحبه زما پوره باور دی او د دې باور لپاره زیات سببونه شته. لومړی دا چې د دې د وژنې یوازینی د سترګو لیدلي ګواه همدغه هلک دی او زه د ده په خبره پوره ډاډه شوم چې هغه تر اوسه پورې دغه خبره چاته نه ده کړې. هغه به دې ډاډ ستا په مخ کې حاضر شو چې په رښتیا ویل کې د هغه خیر دی. که د ده په زړه کې څه شک او بدګماني وای او یا یې دا احساس کړی وای چې ستا راتګ نیغ د ابوالقاسم له وژلو سره تړل دی نو موږ به دومره په اسانۍ نه ونیولي. بیا که مصاب یا د هغه کورنۍ بل څوک د ده سره په دې راز کې شریک وای نو هغوی به د ژغورلو ډېره هڅه کړې وای. لږ تر لږه به د ابوالحسن مېرمنې دا فریاد خامخا کړی و د ابوالقاسم قاتلانو اوس زما مېړه ونیو او سره بوی یې تلو. زما د باور بل سبب دا دی چې هغه خلک هېڅکله هم د خپلې کورنۍ د کوم مشر له مرګه وروسته د واده بدنبست نه کوي. ډانلوي وویل داسې نشي کېدی چې ابوالحسن دوی ته ویلي وي چې زموږ کسان د ابوالقاسم پر وژل کېدو د پردې اچولو لپاره د ده لټون کوي او د دې واده یوازینی هدف همدغه دی چې موږ پر ده لاس وانچوو. صاحبه خلک د یوې پردې د ژغورلو لپاره د خپل اولاد راتلونکي نه بربادوي. که مصاب پر دې خبر وای چې ابوالحسن ته څه خطر دی نو هغه به د خپل کور سلور دیوالۍ ته نږدې دی. د هغه کسان له ډلې نه دی چې د کوم پردې پر سر څه مصیبت ومني تاسو په ډاډه زړه بندي در سره بوځئ. زه د مصاب د آرام اوسېدو ذمواري اخلم. زه به دی وپوهوم چې حکومت ته د وفادارۍ له ثبوت وړاندې کولو او د ابوالحسن د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې تر یوې مودې باید چوپ اوسي. مګر تو خو وایه چې د ابوالحسن مېرمن ستونزې درته پیدا کولی شي. که هغه دلته بندي ساتل کېدی یا د الفجارې د خلکو په مخ کې څه سزا ورکول کېدای شوی نو زما لپاره واقعا خطرونه پیدا کېدل. خو چې هغه
دا واوري چې ابوالحسن دلته نشته او که دا څه جنجال جوړ نه کړي د هغه ژوند ژغورلی شي نو اوب به ونه کړي. خو دا ضروري ده چې که رښتا مصاب د هغه په لټون پسې راغناتې ته لاړ شي نو ستاسو په کومه خبره باید پر دې پوه نه شي چې د ابوالحسن کیسه ختمه شوې ده. ډان لویي په غوسه وویل دا دې ولې په ذهن کې راوګرځېدل چې زه غواړم هغه ووژنم؟ آیا زما ذهن دومره له کاره لوېدلی دی چې کمزوري سړی به ډاډه نه کړی شم؟ حارث وویرېده وویل صاحبه زه خبر نه یم چې تا د بندي په باب څه پرېکړه کړې ده. زما دا خیال و چې ته به یو هوښیار او نه ویرونکی دښمن ژوندی پرېښودل خوښ نه کړې. آیا موږ د هغه په ژوندي پرېښودو کوم ګټور کار نشو ترې اخیستی؟ که د غناتي والي هغه پر سزا ورکولو ټینګار ونه کړ نو زه به په خپل مسؤلیت بلنسیه ته ولېږم. هلته مې د خپلې ځمکې د آبادولو لپاره تکړه غلامانو ته اړتیا ده. حارث غوښتل څو پوښتنه وکړي چې ډان لویي وویل په هر صورت ته باید پریشانه نه وې، هغه به هېڅکله هم بیا رانه شي. پاتې شوه د مذهب مسله، له هغې نه هم موږ ته اندېښنه نه لرو. ستا په څېر هوښیار سړي ته د هغه څو میاشتې تېر ایستل اسانه دي. زما په خیال چې ته باید په دې هم وپوهولی شي چې که ابوالحسن خیر غواړي نو حکومت ته باید وفادار ثبوت ورکړي. هغه کسان چې د خپلو ګټو لپاره د قوم ازادي قربانولی شي هغوی د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې تېر ایستل کېدای شي. اوس موږ د شپې په سفر کې د غرنۍ له لارې د لارښوونې لپاره یو هوښیار سړی را پیدا کړ. حارث ځواب ورکړ صاحبه په دې کلا کې د ابو عامر زیات د اعتماد وړ بل څوک نشته. هغه د سلطان عبدالله خدمتګار هم او د هغه جاسوسي هم کوله. هغه په هرې لارې بلد دی. خو زما پر دې اندېښنه ده چې مصب به تر ماښامه په کور کې د ابوالحسن انتظار ونه کړي او دلته به ورپسې راشي. ځکه خو که ماته اجازه راکړئ چې تاسو د سفر د بندوبست نه وروسته هغه ته وشم او تر څه وخته په خبرو بخت وساتم. ډان لویي ځواب ورکړ که په دې کیسه ګټه وینې نو زموږ څه اعتراض نشته. موږ به له لمر لوېدو نه 1 ساعت وروسته روانېږو. صاحب په دې کې ګټه دا ده چې تاسو به له مصعب سره د بې ضرورته ملاقات نه وژغورل شئ. پر دې سربیره به هغه پر ما دا بدګماني نه کوي چې د ابوالحسن په بیولو کې زه هم له تا سره په مشارک شریک وم. زما به دا هڅه وي چې مصعب تر سهاره دلته رانه شي. خو که مې هغه ایثار نه کړی شو او دلته یې د راتلو ضد وکړ نو بیا به د ده د تېرېستلو لپاره دا کافي ده چې پیرهداران ده ته ووایي چې هغوی ناڅاپي وخوځېدل او ابوالحسن یې هم ورسره بیولی دی. ته ډېر وړاندې فکر کوې خو اوس وخت مه تېروه. زه ویرېږم چې مصعب زموږ له روانېدو نه مخکې راونه رسېږي. 10 دقیقې وروسته حارث پر آس سپور شو او د مصعب د کور په لور روان شو. د سعاد بېوسي خپرونې درونه او قدرمنو اورېدونکو. قضا ماپښین سعاد د پاسني پوړ پر بام ولاړ و او په حیرانو سترګو یې هغو غونډۍ ته کتل چې د 2 درو ترمنځ پرتې وې. د ورځې پیښې ورته د خوب په څېر ښکارېدلې. پر زړه یې یو له زغم نه اوچت بار پروت و. بیا هم د مصعب او د هغه د مېرمنې پر خلاف دی صبر او زغم نه کار اخیست. مصعب د دې د تسلي لپاره د ورځې څو ځلې اراده وکړه
چې حارث ته ورسي. خو دې به هر ځل را ایثار کړ او ورته وویل نه ماما جانه ابوالحسن ټینګار در باندې کاوه ته به نه ورپسې ورځې، اوس یوازې ستا دعاګانو ته اړتیا لري. که هغه د ابوالقاسم د وژل کېدو په اړه نیول شوي وي نو که هلته ورشي له زیاتې پریشانۍ پرته به بل څه په لاس در نه شي. او بیا چې د مازدیګر سیوري د ختیځ په لوري وشول ناڅاپه مصعب او د هغه مېرمنې بام ته وختل. ترور وړاندې ورغله او دا یې پر ټټر پورې کلکه کړه او مصعب په غمجنه لهجه وویل لورې ماښام کېدونکی دی، زه غواړم یو ځل هلته ورشم او بیرته راشم. لږ تر لږه خو دا راته معلومه شي چې دوی له ابوالحسن سره څه ډول سلوک کوي. سعد په خفګان وویل نه ته چې هلته ورشې له هغه سره هېڅ مرسته نشي کولی. د دښمن په نظر د ابوالحسن ګناه دا نه دی چې ابوالقاسم یې د وژل کېدو په حال کې لیدلی دی، بلکې تر دې لویه ګناه یې دا ده چې د په لاسونو څو تن نصرانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او دا داسې مسله نه ده چې ته هلته ورشې او د ابوالحسن په بېګناهۍ ګواهي ورکړي. هغه ټینګار کړی و چې ته به ورپسې نه ورځې. ته د کوم ګام له اوچتولو نه مخکې باید د مناسب وخت انتظار وکړې، او که واقعا پر هغه څه مصیبت راغلی وي نو اوس ته هېڅ مرسته نشې ورسره کولی. مصعب د بېوسۍ په حالت کې سعد ته کتل. ناڅاپه د هغه مېرمن غونډۍ لور ته اشاره وکړه، وویل هغه دی را روان دی. سعد غونډۍ لور ته سترګې ور واړولې چې پر سپاره یې لومړی ځل نظر پرېوت، په سترګو کې د اوښکو پردې راغلې. بیا له خپل ترور سره غاړه غړۍ او په سلګۍ شوه. مصعب ته لږ ځنډ هک پک د سپاره په لوري کتل. په خپ غږ وویل خدای دې وکړي چې ابوالحسن وي، مګر ماته خو د حارث ښکاري، زه لاندې ورځم. سعد په یوه ټکان یوه لوري ته شوه، اوښکې یې پاکې کړې او سپاره ته یې ور وکتل. بیا ناڅاپه پر سترګو تیاره شوه. هغې لاس پر خپل زړه کښېښود او کښېناستله. څو شېبې یې داسې احساسوله چې ساه یې بنده شوه او مصعب او د هغه مېرمن له لرې څخه دې ته چغې وهي. وروسته بیا دا بې هوشه شوه. کله چې په هوش راغله پر خپله بستره پرته وه. په کوټه کې ډیوه بله وه او بوډا طبیب سعیده او مصعب د دې په مخ کې پر کرسۍ ناست و. یو خدمتګار دروازې ته مخامخ ولاړ و. ساعت څو شېبې په خوبوړي حالت هغوی ته کتل. بیا ناڅاپه ټول بدن ورېږدېده او سترګې پټې کړې. طبیب یې لاس ونیو او څو شېبې نبض کوت. بیا له خپلې کڅوړې څخه یو بوتل راویست، په میز یې کښېښود او مصعب ته یې وویل د اندېښنې خبره نه ده، د دې وضع مخ په ښه کېدو ده. انشاءالله چې دغه دوا وچري روغه به شي. ته سعد بوسې شونډې ولړزېدې او د څو پټو سلګۍ نه وروسته یې سترګې وغړولې. سعیده ور ټیټه شوه، پر سر یې لاس راتېر کړ. وویل لورې طبیعت څنګه دی؟ هغې تر لږ ځنډه بېوسې خپلو شاوخوا راټولو کسانو ته کتل. بیا ناڅاپه راجګه شوه او کښېناستله. طبیب هغه بوتل راواخیست، دوا یې په یوه پیاله کې واچوله او مصعب ته یې وویل اوس خبرې ورته ښې نه دي، دا واخله، له دې دوا سره به یې ناقراري هم لرې شي. مصعب پیاله واخیسته، ساعت یې ور وړاندې کړه. وویل لورې واخله. سعید په لړزېدلي غږ وویل حارث دلته راغلی و؟ هوکې لورې، هغه راغلی و، غوښتل یې تسلي راکړي دا دوا وڅښه. لورې کله چې د طبیعت سم سي بیا به په ډاډه زړه خبرې کوو. د ساعت سترګې له اوښکو ډکې شوې او مخ یې په لاسونو پټ کړ. سعید یې وویل لورې همت وکړه. هغه په ډېر زحمت خپلې اوښکې راتم کړې. وویل ترور جانې زه د خوب راوړونکي دوا ته اړتیا نه لرم، اوس به زه نه بېهوشه کېږم. که حارث کوم خبر راوړی وي نو تاسې یې ماته ویلی شئ، که هغه بیرته نه وي تللی نو د خدای لپاره یې دلته راوغواړئ. لورې هغه تللی دی او اوس یوه برخه شپه تېره ده. سعد د مصعب له لاسه پیاله واخیسته او پر سر یې واړوله. طبیب ته یې ویل ماته ویلی شئ چې نور به څومره ویده پاتې شم. لورې ته خوب ته اړتیا لرې. هغې غوښتل چې خپل ذهني درد په غموونکو مسکا کې پټ کړي. ویې ویل خوب ته کاشکې ما ته داسې دوا راکړی وی چې ټول عمر یې ویده کړی وی. بیا سر پر بالښت کښېښود. مصعب او د هغه مېرمنې ته یې وکتل. د ده په زړه کې ډېرې پوښتنې وې خو چې د هغوی څېرې لیدلې د پوښتنې جرأت یې ونه کړی شو. مصعب ویل لورې حارث ویل چې ابوالحسن ته هېڅ خطر نشته، نصراني افسر به د ډېرې مودې ورسره ونه ساتي. زه پخپله هلته ورغلی وی خو ستا په باب مې اندېښنه وه. اوس به زه سهار وختي ورشم او دا هم امکان لري چې سهار ابوالحسن پخپله راشي. سعد وویل ماما جانه زما باور دی چې هغه به خامخا راشي. د نصرانیانو جیل د ده وروستی مزل نشي کېدی. آیا ته حارث دا وویل چې زما په سبب پریشانه نه یې؟ لورې هغه ته پر دې پوهېدل ګران و چې موږ څومره په اندېښنو کې یو. زه د خبرو اترو په وخت کې 2 ځله ستا لیدو لپاره راغلم. هغه زما د اندېښنې سبب پوښتل. ما ورته وویل چې ستا وضع ښه نه ده. هغه پر دې خبره ډېر خفه و. ته د واده په ورځ له خپل خاوند نه بېله شوې. هغه په وار وار دا تسلي راکوله چې د ابوالحسن به یوه ویښته هم زیانېږي. ډانلوي یوازې هغه ازموي. زما باور دی چې حارث به د هغه مرسته وکړي. طبیب ویل ګورې دا پرېږدي چې ویده شي، اوس خبرې ورته ښې نه دي. مصعب جګ شو. وویل راځه زه تا مېلمستون ته ورسوم، شپه دې همدلته تېره کړه. ښه ده. طبیب جګ شو، له مصعب سره روان شو. ساعت تر لږ ځنډه سعیدې ته کتل، بیا سترګې پټې کړې. طبیب ودرېد، ساعت ته یې وکتل. وویل لورې زما په نظر خو له ویده کېدو نه مخکې که څه وخورې ښه به وي. ساعت ځواب ورکړ نه زه وږی نه یم. لورې که د خوراک زړه نه غواړې نو شیدې وڅښه، اوس ما هېڅ شي ته زړه نه کېږي. طبیب له مصعب له کوټې ووت. سعیدې خدمتګار ته وویل نور ته هم ورځه ویده شه. خدمتګار د څنګ کوټې ته لاړه او ساعت لږ ځنډه خپل ترور ته په چوپه خوله کتل. بیا وویل ترور جانې ما ته ډېره وځورولې،
ستا هم ویده شه. هغې ورته وویل لورې چې تا ته خوب درغی زه به هم لاړ شم. زه پر دې ډېره پریشانه وم چې ته کله را په هوش کې شې او د ابوالحسن پوښتنه وکړې نو څه ډول تسلي به در کوم. خو د الله جل جلاله شکر دی چې هغه تا ته ډېره لویه حوصله او صبر درکړی دی. سعد ځواب ورکړ زه ډېره کمزورې یم ترور جانې. که ما د ابوالحسن په باب د څه پوښتنې اراده ونه کړه نو دلیل یې دا دی چې ستا پر څېره زما د هرې پوښتنې ځواب کښلی دی. ما غوښتل ځان په دې تېر باسم چې څه مې لیدلي وو هغه هسې یو خوب و. خو اوس فکر کوم چې کله بېړۍ ډوبه شي نو په سمندر کې غوټې وهونکي مسافر تر ډېره وخته د ښځلو او ماتو دوړو په تکیه نه پاتې کېږي. که حارث دا خبر راوړې وي چې ابوالحسن بیا نشي راتلی نو راته ویلی شي زه واده کوم چې چیغې او کوکارې به نه کوم. لورې که حارث زموږ دښمن وای نو دې ته څه اړتیا وه چې دلته راشي او موږ ته په دروغو تسلي راکړي. زما باور دی چې هغه ستا د ترور خاوند ته دروغ نه دي ویلي. انشاءالله ابوالحسن به زر بیرته راشي او ته به بیا دا احساس کړې چې یو ویرونکی خوب دې لیدلی. ساعت څو شېبې سعیدې ته کتل بیا په ستومانه غږ وویل ترور جانې حارث ډېر مه راته یادوئ. زه له هغه نه د څه خیر تمه نه لرم. که هغه د ابوالحسن سره څه خواخوږي وي هم څه مرسته ورسره نشي کولی. کله چې خبره شوم چې هغه د سلطان له کاروان سره روان دی نو ما د ده په باب یو ډاډ ترلاسه کړ چې زما ټول خوبونه به اوس د ده په باب وي. خو اوس د راتلونکي خیالونو له تصور نه ویرېږم. ترور جانې دعا راته کوه چې کله مې سهار سترګې وغړېږي د شپې وروونکي خیالونه را په یاد نه سي. هغه په لټ واوښته سترګې یې پټې کړې او تر له ځنډې پټې پټې سلګۍ وهلې او بیا ویده شو. سهار د لمر ختونه 2 ساعته وروسته مصعب له حارث سره تر لیدو وروسته بیرته کور ته راغی او سعد کوټې ته ورننوت. خو هغه یې پر بستره ونه لیده. د خپلې مېرمنې کوټې ته ورغی. هغه په درانه خوب بیده وه. د تر لاس ونیوه غږ یې پرې وکړ سعیدې سعیدې. هغې ټکان وخوړ را جګ شو. راغلې؟ هو کې راغلم. خو سعد چېرته ده؟ هغه په خپله کوټه کې نشته. نه. خدمتګار له دروازې ور وکتل وویل صاحبه هغه بام ته ختلې ده اوس رکه روغه ده. ما سباناری هم پرې وخوړ. سیده غوسه شو ورته وویل تا زه ولې راویښه نه کړم؟ ما غوښتل راویښه دې کړم خو هغې ایساره کړم. هغې ویل چې ترور جانه مې خوب ته اړتیا لري او زه غواړم لږ په تازه هوا کې ساه واخلم. زه ستاسو لپاره ناشته راوړم. هو کې راوړه. د خدمتګار له وتلو نه وروسته سعیدې څو شېبې مصعب ته کتل. بیا ورته وویل ما ګمان کوه چې تا به ابوالحسن در سره راولې. مصعب بې سېکه غوندې پر کرسي کښېنست. وویل سعیدې کاشکې د ابوالحسن راوستل په وس کې وای. نصرانیانو هغه له ځان سره بیولی دی. د شپې چې حارث بیرته ورغی نو هغوی تللي وو. ښایي هغوی به دا فکر کړی و چې حارث یې پیلوي کوي. هغوی ده ته د احوال پرېښو چې موږ ته د والي لخوا دا فرمان راغلی دی چې سمدستي بیرته ورشو او د خپلو پلټونو د بشپړولو لپاره ابوالحسن هم له ځان سره بیایي. حارث اوس هم ماته په وار وار دا تسلي راکوله چې که خدای کول د ابوالحسن به 21 هم ونه زیانېږي. نصرانیان په الپجره کې د ناکرارۍ خطر نشي قبلولی. خو زه ډاډه نه یم. ما په ټوله لار دا چورت واهه چې ساعت به څه ځواب وایم. زما دا تمه نه وه چې هغه به دومره ژر راسمبال شي. طبیب ویل چې که دې خوراک چاک پرېښود نو روغتیا ته به یې ځان ووي. ساعت خپت شو په کوټې ته ورغله او مصعب او مېرمنې چې ولیده اندېښمن شو ورته ویې کتل. دې له لږ چوپتیا وروسته وویل ماما جانه زه چې له خوبه راویښه شوم دا مې احساس کړه چې د ابوالحسن د انتظار لپاره باید ژوندی وم. که هغه زموږ لپاره ځان قربان کړی دی نو زه به د ده ناحقه خون د بدل اخیستلو لپاره ژوندی وم او د هغې ورځې انتظار به کوم چې زما کمزوری لاس د دښمن شارګونو ته ورسیږي. مصعب په چړغوني غږ وویل لورې حارث وعده کړې ده چې له ابوالحسن سره به مرسته کوي. که هغه بیرته راونستلی شو نو زه به په خپله غرناطې ته ولاړ شم. زه به همدا نن ورپسې ورغلی وم. خو حارث ویل چې څو ورځې انتظار وکړه. سعد ویل ته غرناطې ته په ورتلو له ابوالحسن سره هېڅ مرسته نشئ کولی او که د حارث له ابوالحسن سره څه خواخوږي وایي نو د هغه د نیولو لپاره به له وسلوال کسان سره زموږ کور ته ورپسې نه راتلو. هغه د 2م ځل لپاره دلته د دې لپاره راغی چې د ابوالحسن په نیولو به په الپجاره کې د خلکو غبرګون سوي. خاین د وخت له وجې سره خپله جامه بدلوي خو په فطرت کې هېڅ بدلون نه راځي. ماما جانه زما مطلب دا نه دی چې سمدستي له حارث سره لاس او ګرېوان شه. زه په دې پوهېږم چې په اوسني وخت کې له هغه سره ستا برله دښمني څومره خطرونه درته پیدا کوي. لوري د ابوالحسن د ژغورنې لپاره تر ټولو سترې قربانۍ ته چمتو یم. ماما جانه ابوالحسن چې له دې ځای رخصت اخیست د دښمن په باب یې ځان نه تېرېستلو. هغه پوهېده نه چې نصراني افسر یې د څه لپاره ورغواړي. هغه د وروستي خدای پاماني خبرې زما پر زړه لیکي. هغه وخت د خبرې ماته عجبه ښکاره کېدې خو زه پوهېږم چې هغه کومه جذبه وه چې دی د مرګ او ژوندانه بې پروا کړی و. اوس زه هم د کومې سمسې له تل څخه د ده د اروا فریادونه اورېدلی شم.
ماما جانه هغه وایي چې ساعت زما په سبب پر دې کور باید مصیبت رانشي. خپل ترور او د هغه خاوند ته ووایه چې ما په خپل حال پرېږدي او دا هڅه مه کوئ چې زما په مصیبتونو کې راسره برخمن شي. زه خپله برخه بار په خپله اوچتولی شم. زه به په دې تمه ژوندی وم چې زما ولس به یوه ورځ د خپلو ګناهونو د کفارې ادا کولو لپاره تیار شي. یوه ورځ به د الفجره غازیان ما د جیل دروازه ماته کړي. یوه ورځ به زما ترکان او بربري ورونه د طارق رحمه الله د روایت امانت په اوږه کړي او را به شي او ما ته به دا پیغام راوړي چې ته ازاد یې. په غناته کې ستا کور ویجاړ شوی دی خو په الفجره کې داسې څوک شته چې ستا لارې څاري. مصب تر لس زنډه سر په لاس ونیو او فکر یې کوه. بیا د ساعت اوږه وټپوله وویل کینه لوري زه غواړم څه درته ووایم. ساعت د مخکې بل کرسي کښېنست. مصعب په ژړغونې لهجه وویل د کلیسا اور داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې څه یې وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.